د عرفات په ورځ باندې د مازدیګر د لمانځه بیا تر ماښام د لمانځه پورې چې کله لمر پرېوځي په دا حالت کې به د مینا څخه روان سي، د عرفات څخه به روان سي مزدلفې خواته. د مزدلفې ته چې رسیږي تقریبا د عرفات او د مزدلفې په مابین کې پر 3 میله فاصله ده. چې کله د عرفات څخه مزدلفې ته ورسیږي نو د ماښام لمونځ به نه کوي، بلکې د ماخستن په وخت کې به د ماښام او د ماخستن دواړه لمنځونه جمع بین صلاتین دلته کیږي، سنت عمل دی. اول به د دواړو لمنځونو دپاره یو اذان او یو اقامت وکړي، یو اذان به وکړي، اول به بیا به اقامت وکړي، په جماعت سره به د ماښام لمونځ وکړي. د ماښام لمونځ چې وکړي سنت به نه کوي، د فرض سلام چې په وګرځوي اول به تکبیرات تشریق وایي، د هغه بعد به بیا د ماخستن فرض جماعت ته رهي، بیا چې د ماخستن فرض یې وکړي سلام یې په وګرځوي بیا به تکبیرات تشریق وایي. بیا د فرض وروسته به اول د ماښام 2 رکعته سنت وکړي، بیا به د ماښام 2 رکعته سنت کولو بعد د ماخستن بعد چې کوم ویتر او سنت کیږي هغه به وکړي. د هغه مزید نفل کول هغه د دوی اختیار دی. دغه شپه دا ټوله شپه به په مزدلفه کې تیری. افضل دا ده که سړی ډیر ستړی نه ټوله شپه، که ټوله شپه نه نیمه شپه، که نه د شپې اخیره حصه هغه په ویښه باندې تیره کړي، تهجد وکړي، دعا وکړي، د الله رب العالمین څخه د خپل ګناه او د امت لپاره په ژړا باندې خپل ځان خپل ګناه معاف کړي او د الله رب العالمین څخه د مغفرت او د عافیت دعا وکړي. ځینې علما د حدیث په رڼا کې هغه وایي چې د مزدلفې په شپه باندې عبادت کول د شب قدر د شپې برابر ثواب لري. د هغه بعد به په مزدلفه کې د شپې کوشش وکړي چې 80 کاڼي کوچني د چڼې د برابر 80 کاڼي د ځان سره ډبرې د ځان سره یو ځای کې په یو تیلي کې واچي، د دې لپاره چې سبا د اختر په ورځ باندې شیطانان ولي، د شیطانانو د ویشتلو دپاره به 80 کاڼي د ځان سره جمع کړي. کوشش دا وکړي چې سهار وختي د سهار لمونځ د صبح صادق په اول وخت کې په تیاره کې د 10 د ذوالحجې یعنی د اختر د ورځې په مزدلفه کې د سهار لمونځ په اول وخت کې وکړي. د لمانځه کولو بعد اول د سنت وکړي، بیا د هغه بعد لمونځ وکړي، اذان دی وکړي، په جماعت سره لمونځ کول د سهار وختي د سهار لمونځ، د هغه بعد بیا تکبیرات وایي، تکبیرات چې وویل بیا د تلبیه ووایي، د هغه بعد بیا وقوف مزدلفه دا په 10 د ذوالحجې د اختر 10 ورځ ده. د وقوف مزدلفه دا واجب دی، اکثره حاجیان دې شي ته توجه نه کوي. وقوف مزدلفه دا معنا چې د سهار لمونځ به په اول وخت کې وکړي، په تیاره کې به وکړي، د هغه بعد به بیا په ذکر، په تلاوت او په دعا باندې بهتره دا ده چې په ولاړې باندې دعا وکړي. وقوف مزدلفه واجب دی تر هغه وخته پورې چې د سهار لمر راخیږي. لمر چې راوخیږي یا راخیږي، لمر څرک راوي، په دغه وخت کې به وقوف بس کی، دعا به بس کی، بیا به د رمی جمرات دپاره د شیطانانو ویشتلو دپاره به روان سي. دغه ورځ د حج د ایامو 3 او د حاجیانو په د حج د اختر ورځ ده، او دا شی دی ستاسې په ذهن کې پر حجاج کرامو باندې د اختر عید الاضحی لمونځ نسته، او دغه ورځ 10 ورځ د اختر د 10 د ذوالحجې په حاجی باندې اول واجب وقوف مزدلفه د هغه خو وکړي. د وقوف مزدلفه چې واجب دی د هغه بعد بیا به مینا له روان سي. د ټولو سمخ کې کچیرې بهتری سامان ورسره زیات وي خپلو خیمو ته ولاړ سي، سامان کښېږدي. که سامان ورسره زیات نه نو نن 4 کاره د 10 ذوالحجې یعنی د اختر په ورځ باندې د حاجیانو په ذمه باندې 4 کاره ډیر زیات ضروری دي. یو دی رمی جمرات یعنی شیطانان وشتل، دویم نحر یعنی قربانی کول پسه حلالول، دریم حلق یا قصر بیشتان او سر خریل د نارینه‌و دپاره، زنانو دپاره بیشتان کوچني کول، او څلورم عمل چې دی هغه طواف زیارت دی. دا 4 اعمال د حاجی په ذمه باندې نن په 3 ورځ د حج او د عید الاضحی د 10 د ذوالحجې د حاجی په ذمه باندې دا 4 شیان ضروری دي. اول رمی جمرات یعنی شیطانان وشتل. نن په 10 د ذوالحجې صرف حاجی یو شیطان چې
جمرة الاولا ورته ویل کیږي غټ شیطان دا ویشتل د زیوال څخه مخکې په اوله ورځ باندې حاجی د اول شیطان چې دی دا د زیوال څخه مخکې ویشتلی سي. بهترین وخت د زیوال څخه بیا تر مغرب در ماښام پورې دی او که چیرې در ماښام پورې یې د رش په وجه نه وویشتي د ماښام بعد بیا تر ماخستن تر دا بلې ورځې در سهاره پورې هم اول شیطان ویشتلی سي. د شیطانانو ویشتلو طریقه دا ده چې د لاس دا بټه ګوته او د تسبیح ګوته په دې دوو ګوتو کې به کوچنۍ کاڼي ونسي په راسته لاس باندې د شیطانانو چې کوم هغه ډبه او هغه بلډي هغه داسې غټ ځای دی د هغه څخه به لږ پر فاصله باندې ودرېږي لاس د پورته زنانې دي لاس ډېر نه پورته کوي چې بغل نه ښکاره سي نارینه دي لاس داسې پورته کوي چې بغل ښکاره سي او یوه کاڼي دي اووه کاڼي دي پر اول شیطان باندې وولي او هر کاڼي چې ولي دا به وایي بسم الله الله اکبر کچیر دا دعا یادی افضل ده بسم الله الله اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن د دې بعد چې دا اووه کاڼي وویشتل شیطان یې غټ شیطان یې وویشتي د هغه بعد به بیا دا ووایي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. نن دا اوله ورځ ده د ذوالحجې د اختر لسمه ورځ او دا اوله ورځ د شیطانانو ویشتلو ده. په دې اوله ورځ د زیواله څخه مخکې هم ویشتلی سي بیا تر ماښامه څخه بیا تر دا بلې ورځې در سهاره پورې شیطانان چې اول غټ شیطان یې وویشتي بیا دعا کول ضروري نه دي بغیر د دعا او بغیر د درېدلو دي خپلې خیمې له واپس راسي خیمې له چې راسي آرام دی وکړي ستړی دي خو خیال دی کوي چې د ماپښین د مازدیګر د ماښام د ماخستن دا ټول لمونځونه دي په جماعت سره کوي افضله دا ده که د سنت او نوافلو توفیقي بهتره ده چې هغه هم وکړي د تهجد توفیق الله ورکړي تهجد هم وکړي دا ټول لمونځونه په جماعت سره د هر فرض لمانځه بعد به تکبیرات تشریق او لبیک بوای تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر د دې بعد بیا تلبیه بهتره ده زیات کثرت د تلبیه وکي د شپه د لسم ذوالحجې شپه چې په مینا کې بکې چې کله حاجی شیطانان وویشتل اوس د شیطان ویشتلو څخه بعد بیا خپل خیمو لرالي بیا افضل د نن دویم کار چې هغه قرباني وکي په حاجی باندې یو دم شکر دی دا په هر حاجی باندې خصوصا په حج تمتع او حج قران والا باندې دا یو قربانی کول واجب دی. د دې څخه علاوه که ایام د حج کې په مکه مکرمه کې یو سړی صاحب نصاب دی او قربانی ور باندې واجب ده نو هغه افضل ده چې دوه قربانی وکړي لیکن په هغه کې دته دا اختیار دی یو قربانی الته وکړي دم شکر چې ورته ورکیږي ابل قربانی که الته کوي که د په وطن کې یو څوک وکیل جوړي بشرطی کې چې په مکه مکرمه کې په ایام د حج کې دی الته مقیم وي او صاحب نصاب وي نو بیا دی خپل قریبانو ته چاته حال وکړي هغه دی وکیل جوړ کړي هغه بل قربانی دلې هم کولی شي قربانی الته په خپل هم کوي شي چې مینا مذبح چیرې چې ذبح خانه ده گنج دی الته ولاړ شي خپل پیسو باندې پسه واخلي ذبح کې الله کدام کولی شي یا په یو بل معتمد سړي باندې پاغه باندې قرباني وکدام کولی شي. ځینې خلک د هغه ځای د بانک یا د پاکستان د بانک په ذریعه باندې کوي یا د سعودي د بانک په ذریعه باندې کوي د بانک په ذریعه باندې هم چې معتمد بانک وي په هغه باندې کول قرباني کول درست دي لیکن عموما دای چې هغه کې به بیا احتیاط دا کوي چې در څو پورې د بانک د طرفه د میسج نه راغلی چې ستا قرباني موږ وکړله تر هغه وخته پورې سر خریل حلق نشي کولی بهتره دا ده چې انتظار وکړي چې د بانک د طرفه میسج او حال اول ورته رالی یا ټلیفون چې ستا قرباني اوس وله اوس د هغه بعد به بیا چې قرباني یې وکړله په خپله یا د بانک په ذریعه باندې د هغه میسج رالی نو بیا دې حلق وکړي سر دې وخوري لیکن په سر خریلو کې دې دا شی احتیاط کوي چې د سر خریلو څخه مخکې چې بیشتان مینځي یا نودهیي په هغه کې د صابون خوشبو او شامپو دې نه استعمالوي. د سر خریلو کې نارینه به افضل دا ده چې ټول سر وخوري او که چیرې په مشین باندې یا اوزر وي دانې وي په سر کې نو بیا مشین کولی هم سي قصر کمولی بیشتان هغه هم جایز دي او زنانو دپاره بهتره دا ده چې د لاس د ګوتې چې کوم بند دی د دې یو بند په مقدار باندې د دواړو طرفو د بیشتانو څخه یو څه بیشتان په خپله یا په بله زنانه باندې کینچي
چې کله نارینه سر وخرایي یا زنانې کوشنۍ کی اوس د دې بعد بیا د احرام خلاص کی احرام هم خلاصولی سي. که چیرې احرام نه خلاصوي د دې بعد یو فرض پاته دی د حج طواف زیارت. طواف زیارت په احرام کې هم کولی سي او طواف زیارت د احرام خلاصېدو بعد چې غسل وکړي په عام ساده کپړو کې هم کولی سي. بهرحال چې شیطانان یې وویشتل اول غټ شیطان یې وویشتي د هغه بعد بیا قرباني وسوله د قربانۍ بعد بیا حلق وسلو سر یې وخرایي یا یې کوشنی کي او زنانې قصر وکړي ویښتان یې کم کړل د دې بعد بیا احرام خلاص کړي. احرام چې خلاص کی بیا د صابون او خوشبو استعمالولی سي ولاړ دي سي غسل دی وکړي صابون او شمپو دی استعمال کی سر ویښتان خري یا نوکان او زیر ناپ او د بغل ویښتان خري او صفاکی اغم کولی سي دا ټوله دی وکړي سر هم پټولی سي کپړې او ګنډلي کپړې دی واغوندي غسل دی وکړي احرام سره خلاصو. اوس د احرام ټولې پابندیانې ختم سولې ما سوا د خپل بیبي سره د همبستري صرف در اوسه چې طواف زیارت یې لا نه کړی د خپل بیبي سره همبستري نشي کولی نور د احرام ټولې پابندیانې ختم سوې یو عمل پاته دی طواف زیارت. طواف زیارت د لسم د ذوالحجې یعنی په دغه ورځ باندې د اختر په ورځ باندې افضل دا دی لسم د ذوالحجې طواف زیارت وکړي. که چیرې په لسم یې نه وکړي یا نه وصولو عذر په وجه یا رش په وجه باندې نو بیا د 11 او 12 پورې هم کولی سي او دا شی دی په ذهن کې چې طواف زیارت کول دا فرض دی. د حج 3 فرض دی احرام وقوف عرفات او دریم طواف زیارت. د طواف زیارت هم هغه طریقه د کم طواف چې په عمره یا د هغه څخه مخکې کېدی د حجر اسود په برابري به ودرېږي نیت به وکړي یا الله زما د طواف د زیارت طواف زیارت نیتی زما ته اسانه کې او ما سه قبول کې په او شوته او چکر طواف زیارت او شوته طواف زیارت بو کې د طواف زیارت په اول 3 چکرو کې رمل او په اخرو کې استباع کول ستا کچيري احرام په حالت کې احرام او کچيري کپڑے اغوستي وي بیا په اول 3 چکرو کې رمل او د استباع ضرورت نسته عام ساده او چکر طواف دی وکي. د طواف زیارت بعد سعی بین صفا والمروه صفا او مروه سعی کول هم لکه عام د عمره په طواف کې دلته هم ضروری دي سعی بین صفا او چکر دي د صفا او مروه په مابین کې وي. البته که یو حاجی د حج سمخ کې د عمره په طواف کې یا په یو نفلی طواف کې یعنی د طواف زیارت سمخ کې سعی کړی وي په هغه سعی کې نیت دا کړی و چې بیا د طواف زیارت لپاره کفایت وکړي د طواف زیارت په وخت کې بیا راشي بیا سعی صفا مروه نسم کولی نو په هغه صورت کې که هغه وختي طواف سعی کړی وي نو اوس د طواف زیارت په وخت کې دغه بعد سعی بین صفا والمروه کول ضروري نه دي. اوس چې طواف زیارت وکي که سعی صفا مروه وختي کړي او ضرورت نسته که نه کړي سعی د صفا او مروه دی وکي طواف زیارت چې مکمل سلو نو که د ورځې او که د شپې وکي شپه څه پاتې سنت عمل دادی چې په مکه مکرمه په عزیزیه یا په کم ځای کې چې د هوټل دی قیام دی الته دی شپه نه کوي بلکې د شپه دی مینا لبرته ورسي شپه دی په مینا کې وکي. اوس چې طواف زیارت وکي مینا لرالی د حاجی حج مکمل سو تقریبا د حاجی د حج فرائض مکمل سو صرف رمی جمرات هغه پاته دي چې طواف زیارت وسو د حج تمام اعمال مکمل سو. اوس احرام چې کومې پابندیانې وي هغه ختم سوې که واده والی موقع یا هغه په خپل کور والا سره همبستري کولو چې کوم پابندي ده هغه ختم سو د حج فرائض مکمل سو.